دیکھو گرئی پختانه شریف پختانه مینگه پختانه مینگه شرمیدل په صدر روډ ورشه مینگه پختانه وګوره مینگه کوچی بازار کی مینگه پختانه پختانه شریف وګورئ ما ته یو خط راغلی ویل پښتنو پسې ډرامې مه کوه ګوره ما ورتل یو سړی و چې دی بیا ډېر وې خلکو ورتل دا چې دی مه وایه ګوره مړکو دی هغه ورتل کمې سر د تنې غوسکې چې دی وا به نه وړم د چیدي نه چې دی تاسو پوه شوئ کمې سر د تنې غوسکې چې دی وا به نه وړم د چیدي نه چې دی که تاسو ما پرېښوئ چې تر څو ژوندی یم نو زه به هم سړی نه تاسو پښتانه پښتونو لویه مینه او محبت څه شی دی دو دوستان دي یو ته دلا دوسه ستا ښځه داسې هلکه دا څوک دی دا زما جاني یار دی دا ستا جاني یار دی چې تا سره ستا په ښځه کې شریک دی پوس پرې کړو بې غیرت شرمېدلو دا ستا جاني یار دی دا د پښتنو لویه مینه ده یو بل ته به نو عزیزانو که ظاهر مې د سړو دي زه یې څه کړم په معنا کې د چارپایو په حساب مونږ داسې نه په لاره چې مونږ ځو لتې م وو دام کوو ګنډېری م جو سپینګیري راکیچي او داسې مات کړی او دسو چې په لاره روان دا زمونږ تهذیب دی دا مونږ د هغه پیغمبر د شفاعت تمه به په قیامت کې کوو چې د چا قضای حاجت په زندګۍ کې چا نه ولیدلی ابو داود وایي چې قضای حاجت ته به سردار کونین تلو نو ابعد دا معنا چې دومره لرې بتلو چې چا به په نظر او لرې به م چې لاړو پنایي به نه وه نو هلته عربو کې دا واړه بوټي ډېر دي نو دې وړو بوټو ته به په ګوته اشاره وکړه چې راشئ مانه ګیر چاپېر پنایي وکئ نو دې بوټو به بیخ پو را منډې ووالې او سردار کونین نه به چپ پنایي وکړه قصیدې بردې والا وایي که نه جاءت لدعوته الاشجار ساجدة جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم محبوبا تاغه هستی چې ونه بوټو بدر ته بیخ پورا منډې والے زما عزیزانو دا زمونږ تهذیب دی دا زمونږ خبرې دي قرآن وایي خبرې چې کې قولوا للناس حسنا خوږې او ښې خبرې به کوئ مسلمان د پیغمبر د کارخانې سیمپل دی سیمپل د کمې کارخانې سیمپل چې ښه د هغې مال ډېر خرڅېږي د کمې کارخانې سیمپل چې خراب وي د هغې مال نه خرڅېږي نن زمونږ د اسلام د کارخانې سیمپل یې خراب شي یو سیمپل دی واورئ یو سیمپل په ټوله دنیا کې پاټیم ډېرې دیو چاټیم ډېرې دیو منګیم ډېر دیو کوزیم ډېرې یو ډله ده چې هغه د مولانا الیاس رحمت الله علیه ایجاد چې هغه د تبلیغ والاو ډله ده والله نه تلی شم نه پکې ګرځېدی شم نه پکې بستره پوږه کولی شم که نه جی لیکن احب الصالحین ولست منهم احب الصالحین ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا
دیکھو گورا ته مې راوسته روټیانې چرګان کبابونه خوراکونه نو دین دې راته ووې نو ته ښه سړی شوې او دا راغلي بستره په اوږه دیچکۍ ورسره لوټه ورسره پیسې ورسره خپلې پخوا خپله کسکا په خپل ځمکه سملا په خپله بستره سملا اوبه چانه مه غواړه او ستا مالت ته راځه چې د خدای دین مې راوړی دی دا خراب دي او دا روټي خلاص ښه دي واوره که شوقم کیږي چې زما شکل زما شان و شوکت ته د یو مسلمان شي زما د په خدای قسمی که د ډېر ډلې نه بله ډله خالي وګورئ نمونه وګورئ شکلونو ته وګورئ د صحابه او زمانه به درته رایاده شي نوجوان بل ورځ د بلوچستان یو وفد راغلی بی امتحانونه ورکړي دي او څلوېښت ورځې چیلې ورکړي دي او بلوچستان نه پېښور ته راغلي دي په جوماتونو کې استازو پراته دي او د خدای د دین دعوت خلکو ته ورکړي واو ټولې خبرې زما وغورځوئ خدا یو ټکی مې یاد لرئ چې دې خلقو له وخت ورکوي مولانا الیاس رحمت الله علیه چې و مولانا عبدالمعبود صاحب سره یو ځای پاتې شوی و داغه د تقوا او د بزرګۍ دا عالم و مولانا عبدالمعبود راته وی طالب چرته په مسواک په پوزه داسې د سبق په ټیم کې والی و داغه پوزه وینې شوې وه نو طالب پسې جومات ته ورغی ګیره وله ونیوه او معافي یې ترې وغوښته وی ما پسې راغی جړلې راته وی چې طالب رانه په مسواک په پوزه خوږ شوی دی نو په دې مې پوه که چې خدای به ما معاف هم کیو که نه د دغه تقوا او د بزرګۍ برکت دی نن وګورئ روسیانو له د خدای دین چا وړی دی چا وړی چین له د دین خدای دین چا وړی امریکې له چا وړی په لندن کې د تبلیغ اجتماع څوک کوي دنیا کې خو راته وښایئ ما راوړی چې روس ته د خدای د دین پیشکش کړی روس ته او بیا په کم چل تلی دي او بیا په کم چین کې چې په کم کار دوه کړی بیا امریکنیان مسلمانان کړي پېښور تم راغلي هغوی تقریر زه خو حیران شوم زما عزیزانو عرض مې دا و چې خدای ته وګورئ شان و شوکت ټیک کوي بزرګي منلو ته یوازې د نجات باعث نه وي که زه دا ووایم دې خوا وګورئ زه کله کله ادیرو ته ځم زیارتونو ته هم ځم دا ټول ملیان ځي ته خو زمونږ یو ملګری وښایه چې هغې چې څوک چنګ چنګ کوي هغې زه پوهېږم تاسو پوه شوئ عام دلته یو ډله اوس را پیدا شوې ده امام صاحب هم مشرک و امام شافعي هم مشرک و امام مالک هم مشرک و امام حنبل هم مشرک و دا مسلمانان لګیا دي ځایونه جوړئ حکومت ته وایم چې د 5 کالو ټیکه خو دې بیا واغسته او قوم 99% ووٹ در کو کامیاب شوی مبارک شه د دین چغې موهې د دین چغې موهې او په دې ملک کې وګوره کته وای چې د شورا منبران مليان به راته وګوري نو پاغوی دی غړو خورواګانو داسې خېټې پړسولې دي چې هغې نه څه کار نه کېږي اوږې مولا کار کولی شي کم مولا چې سرب خو زم امام
خو چې په دولت سرب شو والله که په دا یخنۍ کې تاسو ته تقریر تاسو پوه شئ اینه تمه مه کوه حکومت ته پکار دي زما دې خبرو سره تعلق ما ته د پاکستان ځمکه پکار ده او بیا راشي صاحب معشوقې ته وایي تاسو ویږي هغه زب دې اړه دې غر که شه زما آواز ستړی شو مری مې وشلې ده په چغو والو او ته سترګې در باندې پړسېدلي دي نو اوس راغی له د معشوقې پړه کې به د کم یو عاشق مینئ دا خو تاسو وایي لږه چې کم ورته ها جی ها نو مالزه دا نه وایم چې چرس څه دي یا څه دي یا څه دي خو د معشوقې آواز چې وشي نو په چرسي سترغلي پړسېدلي او داسې چټک معشوقې ته اټینشن ودرېدی نه شي نو دې وجې نه مانا د معشوقې آواز مال حي على الصلاة حي على الفلاح دا د معشوقې آواز سار پاسې دی شي نه ماسخوتن وي بس هغه کسان دي اوس هم شته دا داګیري پریښي دي په تبلیغونو کې ثابت کالو لګو قرآن وی ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن د تبلیغ طریقه زده کړئ دا مو دا د طالبانو ته خپل مرګرو ته وایم چې دا مو جو سړی ستا مخ کې غلط کار کوي مشرک کل قبر ته چرته لاس مشرک که چرته الوا پلیټ مشرک په چالي پوي کا دا یو لسمه زمون په خبر کې ډیری کی په چالي اته الله شاه بخاری دی الله غریق رحمت تپوس ته وشو چې دا یو لسمه څنګه دا یو لسمه خو ډیر خشه څنګه جی و شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه چې د وطن لاړو علم پسې یو لس کاله پس چې وطن تراغه نو په کلی کې د اسلام بیړۍ ډوبه شوی و نو د یو لس کالو ډوبه بیړۍ د په علمي قوت بیا راوستا بیړۍ وی اصلي دا ما په خبره پوه اوس یو لسمه نه مني دولسمه نه مني زکات بنه کوي یو لسمه مونږ ولې نه منو ډېر خشه دولسمه منو ورپسې دیارلسمه منو تراشه لږ چل زده هر خیرات مړي پسې وغیرہ 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 د دعا چل زده یا الله د دې روټای د دې اوبو د دې وریجو د دې کیر د دې الوا خدای ستا په نامه پاروا د رسول الله بنوي تاسو دعا چل زده اوس خدای ته یا الله ما بخیر الله ما مور بلار بخیر لکه د ګوګشتو زویا په خبره نه پوهېږي خوارشه دا څه وې ته خدای پاک باندې حکم کې یا الله ما بخیر یا الله داسې یا الله داسې نه ته به داسې وې اے پروردګاره په ما دې وړاندې ډېرې مهربانۍ کړې دي خدای ما سره دې ډېر احسانات دي خدای ما باندې دې ډېر کرم نوازې کړې دي اے الله اوس هم درته یو درخواست کوم خو چې رد نه کی بلکې قبول کا دعا ودا سکے بیا په دې پوهیږي چې د دعا مانځه په ټیم کې سړی قبله ته نه مخ کړي مونږ کیږي د دعا قبله ده چې د دعا په وخت کې دغه قبله ته نه مخ کړي دعا نه قبلي قبله پیژنې ته چپ شه ته ما پسې جمعې منځونه کې ما درته خودلې ده کنه کینا ماما کینا صادر والا قبله او پیژنې دعا په ټیم کې باغ قبله ته بیا ګوره د دعا آداب زده قرآن کې راځي اذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا
ولم اکن بدعائک رب شقیا. ذکریا علیہ السلام دعا کوي د دین د خدمت د پاره زوی غواړي، نو دعا څنګه کوي؟ اذ نادى ربه نداء خفيا. دعا خدای ته وکړه خو پټا پټا. څنګه څنګه؟ پټا پټا. دعا عبادت ته، او عبادت متعلق قرآن وی ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. پټا پټا سوئی اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا. اے اللہ اډو کی مزاړش سپینګریش سر می سپینش